اخرنی سوال به ولو سوالونه ډېر پاتې شو انشاءالله روان درس کې به بیا بیان کو دا ورو سوال کړی دی چې ما یو ذکر راته قسم ویلی شوی نو 3 پیري مې قسم وکړو قرآن باندې 3 پیري مې قسم وکړو په قرآن باندې مې لاس ایښودی 3 پیري مې قسم وکړو او زه بې اودسه ومه او مجبور هم بله لار نه وه نو زما دا کار او قسم دا صحیح دی که نه الجواب دا خبره یاده کړه ما مخکې ذکر کړی قرآن باندې په قسم کې دا شرط نشتی چې په قرآن به لاس ایږدي ځکه په دې باندې مو ګوره بعضو علماو ردونه کړي دي امام شافعي او داسې نورو علماو په دې ردونه کړي دي دا طریقه کوم ځای نه راوتلې چې ته په قرآن لاس ایږدي یو سړی وایي زه په قرآن قسم وخورم او یو سړی په لاس کېږدي وایي زه په قرآن قسم وخورم دې کې څه فرق دی یو شی دی نو دا لا پرېږده بعضې په سر کېږي خیال هم کړی اکثر دا ما یو ویډیو دوه کتلې ده زموږ د ملک کې دا سیاسي پارټیانو والا چې لکه بچا باندې غلا ثابتې شي یا څه شی بیا صفایي چې کوي نو قرآن په سر پروت او خبرې کوي ویې قرآن دې دپاره ته په سر کېږي بیا صفایي بیانوه او صرف یا لاس پرې د قسم دا نشته دغه شان 3 پیري ته هم ضرورت نشته یو پیر قسم سره کافي ته یو سړي ته قسم ورکوې په قرآن یو پیر دې بس خبره ختمه شوه یو پیر او 3 پیر یو شی دی که رښتینی دی رښتینی دی دروغجن دی دروغجن دی نو د لاس ایښودو ته هم ضرورت نشته 3 4 پیري 2 پیري دې ته هم ضرورت نشته ها بعض علماو دا ویلي دي که چېرته قاضي په دې کې مصلحت ویني نو کولی شي قاضي او حاکم ولي چې دا خبره دا قسم دې سړي ته سخت کړي چې دی ویریږي نو بیا صحیح ده لکه یو نیم سړی داسې چې یېرېږي نه او دروغجن او عالم پې پوه شي قاضي پې پوه شي دا سړی څه دی دروغجن دی نو ده ته د خبرې سختولو دپاره څه راوړي قرآن راوړي ولاس پې کېږي ته ولاس کېږي ځکه موږ لیدلي دا بعض قاضیان چې قسم ورکوي که نه په هسې سړي باندې هم رپرپی راشي وایي ته ووایه چې زه قسم خورم هغه وایي زه قسم خورم په هغه رب باندې چې دا اسمانونه یې ودرولي او دا ځمکه یې راټینګه کړې ده او دا غرونه یې راټینګ کړي دي او دی کړي دي او دی کړي دي او دی کړي کوم چې هسې اوري ناسې په هغه باندې رپرپی راشي نو کله کله قاضي دا کار دې دپاره کوي چې دا مخامخ سړی ویری چې ګوره دروغ ونه وي دا صحیح خو دا بعض طریقې زموږ په دې ملک کې بعض مولیان کې دغه نشته لکه وایي دا به وایي کنده کني او په هغې کې به سرمنه چې او هغې کې به دا سړی ودرې او په هغه له پاسه به په ته سیشه ږدي او بیا به سیشه ږدي او بیا به دې قسم خوري او بیا به دې چوي موږ یو ځای ته تللي یو ځای کې مسله وه د یو سړي نه روارت اغلا کړې وه خورۍ کړې وه ډېرې پیسې نو هغه وایي چې زه قسم ورکوم نو 2-3 مولیان نور هم ناست 2-3 مولیان چې کوم ناست وو نو هغوی سلفیان نه وو وی قسم ورکوو ټول کسان یې کېنوري یاره ما چې قسم خبره به دا مولیان پوه شي تاسو پوه شي دوی به خبرو کې دا پوه دي ما ته پته چې هېرول دوی صحیح کوي دا هغو ته وایي هغه یو زو زره خوا کې ناست وایي چې ګوره قسم درکوو خو ګوره داسې معمولي قسم نه دی دا به موږ کنده کنو او دا به تاسو څاروی لاله وایي څاروی لاله وړو خو پکې شتي ځکه چې غوښه خو پکې خوري که نه دا به تاسو څاروی لاله وایي او د هغې دا سرمن به بیا دغه سړي په سر ایږدو او بیا به په هغې دپاسه قرآن ایږدو او دی به د اودس په حالات کې او قسم به وله په موږ کې بیا یو مولوي صاحب ورکوي او که په دروغ وخوړو په ټکه به چوي په هغه ځای کې اوس ما له خندا راغلی دا غاښونه مې داسې په زور د خو دا تشي مې خوځېدي وه خندا هغه مولوي صاحب ما ته داسې بد بد وکتو چې موږ کار روان کړی دی ته خو یاره دې خبرې دومره اثر وکړو چې با خلکو خپله راماتی شو او بیا هغه یو کس ویې
مولوي صاحب وایي زه څه خبره کوم کا خوا کمرې ته لاړ هغه ومنله پیسې د هغه سره پرتې وي نو دا قسمه یېرول دا خو نشته په شریعت کې که زموږ یو ملګري خبره کوله موږ مدرسه کې سبق وی نو موږ وی دا ټول مدرسې دا کوم هلکان چې سبق کوم وي خواته باغ ته وړي پردی باغ د هغې نه یې ټانګوان وخوړو هغه مالک خبرې شوی دی وی هغه راغی مدرسې ته راغلو دا کوم څه تاسو خوړلی یو دا خوړلی یو دا نو کوم هلک چې دا کار کړی و بنیادي یو چې څوک دی څوک اورېدلی هغه طرف ته اورېدلی خو یو کس راوړي ټول نه دي دا کم کس اورېدلی نو یې موږ نه خو وایي چې ملګری او هغه هم ځان نه وي بس دغه وي قاري صاحب وایي چې کوپڼۍ راوړې غباره وي کوپڼۍ راوړه وي هغه وایي چې دا به زه ډکوم دې کې به زه پوکې کوم او د دې ډزېده او د دغه هلک خېټه به ډزېږي وی هغه کوپڼۍ راواخېسته وي چوپ به ورکو وي با غریب به خوند را ډېره چې چوپ به ورکو به هغه به سخته ډېره وي چې دیني مې ته ورسېدو هغه ودرېد چې قاري صاحب مې وډزېږم اشې ما خوړلی نو دا قسمه یېرول چې ډزېږي به شرمن به دته به سر ږدو او په کنده کې به دې ودرو دا نشته ها که قاضي خبره لږه سختوي او الله ورته یادوي او په قرآن لاس کېده نو دې کې به څه حرج نشته خو که لاس پرېږدي نو لازم به طهارت کړي او داسې په حالات کې او که چېرته داسې اکدم تا ته وویلی شي کله کله سړي ته اکدم ویلی شي ته پې لاس کېده او که لاس کېنږدي هلته بیا خلک پې غلط ګمان کوي چې ده به دا کار کړی او ته بیا اودسې نو بیا پې لاس مه ږدي چې ډایرېکټ دستانه لاس ته واچوه یا که په هغې له پاسه کپړه اچولی شوي په هغې باندې لاس کېده یا بل څه شی په له پاسه کېده په هغې لاس کېده بیا جایز دي خو داسې بغیر اودسه قرآن باندې لاس ایښوده نه دي په کار والله اعلم دې سره دا نشست اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين